سبقونه د هغوی ډګریانې دې په تم درشي مونږ له د هغې وخت دپاره څه ډوډۍ پکار ده اوړه پکار دي مونږ د دوی خېټې څنګه ډکې کړو چې ژوندي وساتو داسې حالاتو ته مونږ راغلي یو عزتمندو تاسو وګورئ چې دا حکومت د چا دی دلته دا جمهوریت دی که دا په مونږ باندې فوج قابض دی او که نه دا حکومت د IMF او د ورلډ بانک دی ټول خلک کنفیوز دي پیسې اخیستی شوي دي او ټیم راځي او باقاعده لیکل ورته کوي چې نن به دا شی ګرانوئ او سبا به دا شی ګرانوئ هغه شانتې حالات جوړ دي او مونږه د بل چا په لاسونو کې ورکړی شوي یو زمونږه د ماشومانو هغه خپل څه کې د ماشومانو هغه کم ماضي چې ده قسم دی چې هغه بالکل په خطره کې ده نو زه دونه وخت نه علمه انشاءالله ټول به راوځو دا د یو کس او د دوه کسو خبره نه ده او بله مې یو خبره کومه لالا څنګه خبره وکړله خو دا وخت را رواني دغه به خو